پاکستانی استخبارات افغانستان کې څه کول غواړي؟ رحمت الله نبیل د پاکستان شوم پلانونه ښکاره کړل. ټول حال یې دلته ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. نبیل پاکستان د تل لپاره افغانستان په اور کې سیزل غواړي. افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل په تازه څرګندونو کې ویلي چې د پنجابي کرنیل امام د ستراتیژۍ له مخې باید افغانستان تل لپاره په اور کې وسوځول شي. نوموړي دا خبرې پر خپل رسمي ټویټر لیکلي. زما ګران باتور مجاهد او د سترګو تور ولسه، د پاکستانی جنرال اختر عبدالرحمن د ستراتیژۍ له مخې افغانستان باید د اسلام او جهاد په نوم په تل لپاره په اور کې وسوځي. تر پیړیو باید همدلته اسلام په خطر کې معرفي شي. د ټولې نړۍ شر خوښي د اسلام د دفاع تر عنوان لاندې همدې خاورو ته راشي. هغه د وسلوالو په لاس کې افغان ماشومانو له انځورونو سره دا خبرې ټویټ کړي دي او زیاته کړې ده چې یوازینۍ لاره یې یووالی او پر اساس یې کیدای شي چې له اوسني حالات څخه ووځي. نوموړي پر ټولو افغانانو د یو موټی کېدلو غږ کړی. هغه ویلي له دې ټولو شومو موخو د خلاصون یوازینۍ لاره زموږ یووالی او د یو بل ته لاس ورکول دي. موږ باید په واحده بڼه د دې خاورې د اصلي څښتن په توګه عمل وکړو او له دې پرته به تېرې تجربې بیا راباندې تکراریږي. افغان طالبان هم باید د دې خاورې د وګړو په توګه د نورو په دسیسو پوه شي. نوموړي په اوس وخت کې د افغانستان ژغورل د لومړیتوب په توګه یاد کړی، خو د مبارزې د بڼې د تغییر غږ یې کړی دی. قضاوت بیا د تاریخ کار دی، خو اوس د افغانستان ژغورل لومړیتوب دی. که موږ به په باثباته سولې ته رسېدل، د خپلو ماشومانو د اوسني حالات بدلون او بیا د تېرو 40 کلونو تجربو تکرار نه غواړو، نو د مبارزې بڼه باید تغییر کړو. رحمت الله نبیل چې د تېرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند هم و، اوس تر ډېرو پر ټویټر فعال وي او پر افغان حکومت سربیره پر پاکستان هم سختې نیوکې کوي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.